بار بار به حضرت زهرا ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ویلو چې ته د ما کور ته تشریف راوړه، حسنین ځان سره راوله، مولا علی ځان سره راوله. دا و سنت محمدی. یعنی خپل لور ته خپل د پلار والا کوم یو طاقت ویغه بار بار ظاهر کوونه چې ته بیلا نه یې، حالانکه دیو مقام هغه مقام و چې هغې ته پروردګار عالم مقام محمود نه ویلی دی. اور ما او تا د خپلو ځانو دپاره داسې رسومات داسې رواجونه ځانو دپاره انتخاب کو جوړ کو چې بعد کې د بیا سنبلوی نشو. اور اندا رسومات رواجونه د ما او تا د خپو لاسو زنجیرونه جوړ شي. اور ما او تا د پویل شي چې موږ کوم پیغمبر امت یو، مو د پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم امت یو، چې هغه یو مکمل الګو دی ټول انسانیت دپاره. هغسې د غیلور ټولو ښځو دپاره یو نمونه دی، الګو دی. که چیرې مو د الګو ته لاس تیر کړلو، که چیرې د الګو دامن مو ونیوللو، نو ما ورته به هېڅ د غلط رسومات انتخاب نه کوو، نه پلار کور کې او نه د خپل شوهر کور کې.